د خپرونو په دوام کې راغلی یو مارکو ته. موږ راپوه شي د 2 کیلو نه 2 کیلو نه 2 کیلو نه لیان ونه خطا نو چې پاتې به دو به ویل چې خوراک به موږ له څو راکوي ما 100 روپۍ باندې. تقریبا د 450 څخه جوړو غړ غړ سیخان دي که نه؟ غړ سیخ کې ودانې به غړ سیخان دي. دا پړو دانو استازي دې چېرته یاده کړي؟ دا دلته مې یاده کړي. نور استادانو دې یاده کړي؟ نور استادان مې یاده کړي. پړې دانې څنګه تیارېږي؟ بس پټې دانې اول سیخ کې اینه چې دا نیم پخته پخوو او بس بیا بیا وباسئ. وباسو بیا ترې وازګه تاوو. وازګه پړې نه پخې دا ورځې چې خدای موږ رنګاره شته به د 50 کیلو پورې بخو 50 کیلو پورې د مالټو سیزن چې راشي به د شي اندازې نه خبره وتی. دکان خپل لیکه شو استاد نو استاد مزدوري به 100 روپۍ ورځ درکوي. روز 1200 روپۍ راکوي. 1200. نو دا چې اسیم خوري ډوډۍ ورسره مه خوره. واه واه او چې دا د تنور ګرمه ډوډۍ هم وي. د سختن تعالی په سپیڅلې نامه سلامونه. سلام افغانستان. ستړي مشئ ښه راغلاست او هرکلی د خپرونو په دوام کې راغلی یو مارکو ته. تاسې دا فارمونه وګورئ د مالټو. دا له خیره سره دا د مالټې ښکاري پکې. دا به په راتلونکي کې انشاءالله که ژوند پخیږي او حاصلات به د افغانستان سربیره نورو هیوادونو ته هم ځي. نو مارکو ته راغلي یو په روش باندې درته خپرونه جوړوو. د مارکو روش او د مارکو پټې دانې خپرونه تر وروستۍ شېبو پورې راسره وګورئ. ملتیا مو وکړئ، زما سره پاتې شئ. واه واه څه یو خوشبوي، څه یو خوند. او دا د دیګ باندې دی. دا د مارکو بازار مشهور روش کوم چې تاسې ګورئ دلته د دیګې باندې دی. نو غرمه را نږدې ده. تاسې ته به د افغانستان د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ د مارکو بازار اړوند مشهور روش والا در پیژنمه کوم چې لومړي ځل باندې روش افتتاح کړی دی. تاسې به ذهن ته څوک او څوک راځي. دلته خو ډېر روشونو والا دي، ډېر روشونو والا مشهور دي. خو نن به دلته هغه کس سره خبرې کوو چا چې په لومړي ځل باندې دې بازار ته روش راوړی دی. السلام علیکم. جوړ په خیر. سهار خیر بخیر. ډېره مننه. ستړی مه شئ، خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم؟ افسر خان. افسر خان. افسر خان استاد څنګه؟ بالکل الحمدلله. ګرمۍ سره څنګه؟ ګرمۍ ښه ټاپ ټاپ روانه ده. ټاپ ټاپ روانه ده. ټاپ ټاپ روانه. وروره تم ستړی مه شئ. ستړی مه شئ. خیرته جوړې خیرته سال د جوړې خیر. ستاسې نوم؟ ما نوم ریدي ګل دی. ریدي ګل نامه کې شه. ریدي ګل صاحب، ریدي ګل صاحب روش خوراک ته راغلی؟ او روش خوراک راغلم د خو تقریبا زه د 15 کلونه د شاول سٹارټ هغه سواغه وخت نه راځم او بل ځل ډوډۍ له نظم همدلته د سره خورم. ډیر ښه. هغه د افسر خان صاحب د واره هغه د کس شهیدي والا چې 15 کال نظر اعظم دلته همداسې دا 15 کال به کېږي انشاءالله. 15 کال.
ښه کیسه راته لنډو کې وکړه څنګه دې روش دې بازار ته راوړه دا خلک دې محتاط کړه ورباندې دا داسې کار وشي چې دغه د پمپ والا د ګوډا چې زامن به راتله ما سره به ډوډۍ خوړه ګوډا جیل د پم لري دا د شاته پمپ لري د تیلو پم دی دا تیلو پمپ لري نو دوی راته ویل چې روش شروع کړه ما ودل چې خوري په چا باندې هغه وخت کې په افغانستان کې چا روش نه پېژانده ویلې تا خو پېژانده ما لیدلی و ځای کې پاکستان کې یاد کړی دی مو یاد کړی مې و نو دوی ویل چې پخوی ما چې که پاتې کېږي څوک به یې خوري ویلې موږ یې خورو که نه نن 15 کاله مخکې 15 کاله مخکې خبره ده نو شاید چې شروع مو وکړه پوه شي د 2 کیلو نه 2 کیلو نه 2 کیلو نه لیان ونه خطا نو چې پاتې به دوی به ویل چې خوراک به موږ له څو راکړې ما 100 روپۍ باندې نو چې پاتې کېده به اول خو به همدا دغه وکړه چې روش تا چا به پېژاندم نه چې روش څه شته وایي خو بیا خو ما ته خو دوی ټټر والی ویل موږ خورو موږ خورو موږ یو که نه موږ یو که نه خوراک نو به دوی به راتله دوی به خوړ واورېده نو د 2 کیلو نه اوس خبره څه در رسېدله خیره اوس خو وړی دی پوه شي داسې 80 کیلو پورې به کېږي 100 کیلو بیا چې ژمی ژمی 200 250 کیلو 300 کیلو ماشاءالله ګورې نو بسم الله په هر کار کې او توکل نو چې کلم ته پوهېږي چې زه یو تجربه کار یم یو څه کولی شم نو خامخا باید شروع وکړي څنګه سبا ته ونه ګوري نه سبا ته ونه ګوري او شروع وکړي شروع اوس دیګ هم له خیره باندې دی اوس دیګ باندې دی څوک یو شروع به کوله خیر سره یو کس راشي که نه افسرخان استاد درته ووایي چې دا ستا روش غواړو د دې دا طریقه مونږ یاده کړو نو طریقه به وروښه ودا چل ورته یادې ولې نه نه رښتیا ښه صحیح زیاتره خلک خو چاته خپل کسب نه یادوي مړه سړی مونږ پرې چې خلک په روزګار برابر شي آفرین تاسې وګورئ افسرخان استاد نیت بالکل صفا دی کله چې د یو مسلمان نیت بل مسلمان ته پاکي هغه بیا الله تعالی خپله مخ ته بوځي او داسې دیګونه بیا داسې تشېږي چې شړک پړک کړي الحمدلله بس لیان صحیح دی روان دی تم تازه روش ته په انتظار یې هو زه همدې ته ولاړ یم د پخوا په هغه مخامخ ځای کې دوکان و او هغې نه بیا دې پله راپورته نو تقریبا ډېر زیات وخت وشو چې دا و او په هغه ځای نه تقریبا 15 کلو پورې به تقریبا شي او زه بازار کې بل ځای کې ډوډۍ نه خورم دې ته هم پته او د بازار خلکو ته هم پته ده او د تازه د ته انتظار یو بس چې دغه یې که بس ډوډۍ به بیا وخورو دا خپل ګاګ پېژنې افسرخان استاد هغې وخت کې بیا ګیره هم نه وه اول بیا هغه وخت کې زما هم ګیره نه وه ستا هم نه وه بس هلکان به وایي نو هلکان همداسې ده که نه یو سړي چې په خپل یو کسب کې تجربه زیاته شي خامخا به عمر هم زیاتېږي عمر هم بس نور هغه دی ډېر وخت شو 15 کاله ډېر عمر دی خوشحاله اوسې لیدونکو افسرخان استاد کسټمر هم را روان دی درګر راځي او غرمه هم بیخي نږدې دی له خیره بسم الله به کوو دا دیګې به خلاصوو او موږ به هم دلته روش نوش جان کوو ملتیا مو وکړه د افسرخان مشهور روش له ښایسته مارکو بازار نه خپرونه وګورئ ملتیا مو وکړئ
د افسر خان استاد په لاس کې الله تعالی یو داسې ځایکا چولې ده چې همیشه چې کله دیګې خلاص کړي او خوشبویي ترې راوځي او یو خوند یو رنګ داسې ګوره یا چې نلیم پکې ښه پریمانه او ډېر خوندور روش د مارکو مشهور روش دی. نو افسر خان استاد کله چې دغه روش تیاری که نه خپله دې ورته زړه کېږي؟ والله چې خپله پکې تاوي و داسې زړه مو ته نه کېږي پوره. چې کله دې زړه وشي بیا خو بیا خورئ نو خامخا خورو بس یې خورو. څومره خواري کوې په یو دیګ باندې؟ والله چې خواري زمونږ خو دا کسب ډېر اسان تیارېږي موږ لکه تکلیف نه راکوي. څو شاګردانو سره کار کوي؟ والله شاګردان به واته کار کوي. واته لسو پورې؟ واته لسو پورې کار لسو پورې. او دوی هم د روش کسب یاد دی؟ د ټولو مې یاد دی. دا څه دې ور واچوله؟ دا اوږه پټ پټ یو څه ور اچوې که نه موږ ویل چې دغه لیدونکي پوه شي چې په روش کې مهم تر ټولو زیات څه شی دی چې روش ډېر خوندور او ذایقه‌دار راشي؟ صرف اوږه او لیمبو دی. اوږه او لیمبو. نور داسې مساله نه لري. نه لري. نه دم کړی خو به دې نه نه مړه دم کړی هم نه. څنګه دا خلک داسې معتاد کړي دي ګوره همدا اوس یوازې که څوک یې خوړی نه شي دا لیدونکي خاص لیدو ته هم راغلي ماشاءالله بس ګر چاپېره نو راځي خلک خوراک له دا ټول هم راغلي دي. استاد هغه د اوس دا ولاړ دي دې ټولو ته یې خوړلی نو چې جان کړی دی ورته. واه دا څوک به پاتې نه هر سړی هم راځي او جمعه خو بیا پوره پروګرام یې واده اورېده. دا اوس دیګه مده دی که لږ دم نور هم غواړي؟ نه بس دا مده دی. دا خوراک له جوړ دی. ځای ته جګو له خیره ځای ته ملتیا مو وکړئ. اوس دا د شروع کېږي له خیره سره نو غرمه شروع ده او روش به هم ښه ځایکې وګورو. ښه نو لږ بس دا ځایکه به یې لږ چک کړو. ستا د روش صفت خو هر ځای کې موږ اورېدلی که نه نو په دې خاطر چې رالو ځایکې وګورو خامخا ګرم به یي که نه. واه ما خپله د بنډار ملګرو سره دوستانو سره په کور کې اکثره زما روش ډېر خوښېږي ما تیار کړی دی خو نه پوهېږم افسر خان استاد وایي خالي اوږه او لیمو راچوم او دومره خوندور افسر خان استاد بس ستړی مه شي وروره خیر دی خوله کې دې راکشي اوبه رالې ورته نوم دې څه دی؟ یار محمد. کوم ځای اوسېدونکی؟ شپږ څه کار کړی؟ خیاطي کړم. خیاطي کړې هغه ستاسو ژبه کې مې ورته ویلې که نه. کله ته په مارکو بازار کې روش خوړلی؟ هو ولې نه. د چا نه؟ د همداسې قدیم شو سرخان استاد شو ندیم استاد شو همداسې نور. دلته ډېر روشونه والا دي خو افسر خان استاد پکې زیات خلک پیژني سوشل میډیا کې مشهور هم دی. همداسې ده. نو یو پلیټ خوړی شي؟ یو پلیټ څومره وخت کې خوري؟ روش ته څومره وخت بعد خوري؟ میاشت دوه میاشتې؟ بس هغه وخت غواړي نو. بس چې کله دې ورته زړه وغواړي ورته راځم موږ راشي بس پیدا وکړو بس خبره وي. خیاطي خو به ډېرې پیسې ګټي نو بس څه کوي نو بس غریب چې پیسې ګټي هم د خپلې خېټې دپاره ولې نه بس داس خو نه ډېرې کړو سره بس خپلې ګېټې لپاره ډېر. ستا خپله روش یاد دې پخولی شي؟ نه طریقه دې نه راځي؟ نه. ولې؟ بس موږ خو خپل کسب دی پوه هر چا خپل کسب وي او افسر خان صاحب خپل کسب دی موږ خپل کسب دی. هر چا خپل کسب دی. ښه نو چې کله دې روش ته زړه وشي بیا دلته افسر خان استاد ته ولې نه. ډېره مننه خوشحاله اوسئ قربان شمه. ملتیا مو وکړئ افسر خان روش له مارکو نه راسره خپرونه وګورئ زما سره پاتې شئ.
چې مارکو ته راشي او روش ونه خوري بیا خو هېڅ ونه شوه، کامې ته لاړ شي شیریخ ونه خوري بیا خو هېڅ ونه شوه، چې د کونړ سپین جومات ته لاړ شي د شیدو چای ونه څکي بیا خو هېڅ ونه شوه. نو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ولسوالیو کې ماشاءالله داسې خوراکونه پیدا کېږي. تاسې وګورئ د افسرخان روش یو بیل رنګ او یو بیل خوند لري. نو دا چې هسې م خوري ډوډۍ ورسره مه خوره. واه واه، او چې دا د تنور ګرمه ډوډۍ هم او افسرخان استاد ماشاءالله ډېر یو اخلاصمند انسان دی، مینهناک انسان دی. نو موږ تل هم دلته راځو د خپرونو نه علاوه ملګري دوستان چې را سره وي هغه د نورو ولایتونو کوزي پښتونخوا نه چې راشي نو یو ځل دلته خامخا راځي روش خوري. زما ځینې شاعران ملګري دي په کوزه پښتونخوا کې هغه چې کله تورخم ته راشي بیا ما ته زنګ وهي چې راشه همغه د روش دي ته به موږ بوځي. نو روش ماشاءالله ډېر بهترین نرم خوندور دا د واړه مال روش دی. نو داسې دی لکه په مثال د حلوا خوندور دی، ذایقه‌دار دی. نو که تاسو غواړئ چې د افغانستان روایتي خواړه روش نوش جان کې او کلم چې افغانستان ننګرهار ولایت ته رالی مارکو ته ټوله 20 دقیقې لاره ده. افسرخان روش یو ځل خامخا تجربه او نوش جان کیه. مارکو په بازار کې د روش او کړایي ترڅنګ زیات مشهور بیا هم د مارکو بازار پټې دانې دي چې دلته هم شینواري ورونه پکې ډېره ښایسته تجربه لري او خلک د لرې لرې ځایونو نه د پټو دانو دپاره راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. جوړې کراري ده خو خوې کوم سړی مې خیر اوسې. نوم دې څه دی؟ خلال. هلال دې هوټل کې کار کوي؟ پښتونستان هوټل دی بس په دې کې کار کوو. استازي؟ استاد. د څه شي استازي؟ د ورتي پټې دانې همداسې سیخ کباب. پټې دانو باره کې راته معلومات راکړه. د ورځې څو سیخه جوړوي؟ یاره ورځې به تقریبا د 40-50 سیخه جوړو. غټ غټ سیخان دي که نه؟ غټ سیخ کې اووه دانې به غټ سیخان دي. دا پټو دانو استازي دې چېرته یاده کړې؟ دا دلته مې یاده کړې. نور استادانو دې یاده کړې؟ نور استادان مې یاده کړې. پټې دانې څنګه تیارېږي؟ بس پټې دانې اول سیخ کې اینه چې دا نیم پخته پخوو او بس بیا یې وباسئ. وباسو بیا یې وازګه ته. وازګه د څه شي وازګه ده؟ دا د نس وازګه ده. د نس؟ د لرې نه پرده ته وایي وازګه. پوه شوم. او یو سیخ په څو روپۍ دی؟ یو سیخ په 100 روپۍ. په 100 روپۍ؟ په 100 افغانۍ؟ 100 افغانۍ. او په کلدارو؟ کلدارو باندې 400 روپۍ ده. 400. دلته چون چې دا سیمه له سرحد سره نږدې هم ده خو دلته کلدارې هم چلیږي. تر څنګ دغه هینه د څه ده؟ دا اینه د پسو سیرلې. پسو سیرلې؟ کومه اینه کې ډېره ښه راځي؟ دواړه میکس ښه راځي، دواړه سره ښه راځي. سیرلې او پسه دواړه سیرلې او فرق نه کوي. فرق نه کوي که نه؟ نه. وبخښئ اجازه ده؟ اجازه ده. دې کې دغه اینه ښکاري دا په اور باندې نیم پخته شوې ده؟ دا نیم پخته شوې ده اول په اور باندې او بس اوس یې دومره دغه نه غواړي پخلی خالي د اواز اوس موږ پخوو. دا کلکه نه ده؟ نه کلکه خو نه ده. دا بیا نرمېږي؟ دا نرمېږي. ته جوړ کړه څو سیخان له خیره بسم الله که اډر دې اغستی دی؟ یو شپږ سیخان اډر خو اغستی دی. شپږ سیخه اډر. ښه خپله هم کله پټې دانې خوري که نه خوري؟ ولې نه خو مړه بس زموږ مشوق ولې کېږي که نه موږ خو خپله مختی ورسره بوی مې ورته ماړی بوی باندې مړېږو. یو سیخ کې څو پوټۍ؟ یو سیخ کې 7 دانې. 7 دانې؟ 7 دانې. که غلطېږي یو دانه پکې درنه زیاته شي بیا؟ نه والله مسلک هم دی نه غلطېږو مړه. نه که زیاته شي بیا ښه دا د یو دانه خو زیاته شوه بیا به څه کوي؟ هېڅ خبره نشته دانه پکې زیاته یې که نه پروا نه کوي ورته؟ پروا نه کوي. څنګه؟ همداسې ده. خوشحاله اوسئ. پټې دانې خلک دلته خوښوي په دې ګرمۍ کې؟ پټې دانې خو لا چې مشهورې ډېرې زیاتې. کوم موسم کې ډېرې خوځي؟
د مالټو سیزن کې به بیخي ډېرې وځي. مالټې مې یادوه ژمي کې. د ژمي په هوا کې بیا چې د بټي کوټ مالټې مې که نه هوا ډېره یخه که نه بیا ډېرې وځي. کله دوستان ملګري درته وایي چې وړکیا نن به موږ ته راشه پټې دانې یا وریتیا یا کړۍ چې به موږ ته تیارې ولې نه یاران دوستان ډېر راځي او تیاری والله. کور کې تیاری کنه خپلوانو ته کور خلکو ته هغه بس ولې نه ولا چې اختر کې ولې به تیارو اختر کې کنه اختر کې موقع ته ګوري نو خوشاله اوسې ډېره مننه خیر. دا استاد وګورئ پټې دانې یو څو تصویران واخلي او موږ سره پاتې شي یا مارکو بازار کې تاسو ته خپرونه جوړو. الله توبه زه خو دې استاد ته حیران یم چې څنګه ماشاءالله په دې ګرمۍ کې دغسې خطرناک اور ته ولاړ دی او ګرمې ګرمې کړایانې پکې. سلام علیکم. وعلیکم السلام وروره ښه جوړې ډېره مننه خوشحاله اوسه. نوم مبارک دی؟ نوم باغي ګل. باغي ګل څنګه یې ښه؟ الحمدلله ستا خیر غواړو. څو کاله کېږي کړۍ کاروبار کې؟ یاره داسې ووایه چې یو 10 کاله خو کېږي استاده. ها 10 کاله نو په دې سخته ګرمۍ کې باغي ګل په دې سره موږ عادت یو بس اموخته یو. زیاتره خلک دا کړۍ په ګیس باندې پخوي خو یوازینی کس ته ما دلته ولیدلی مارکو کې چې دا سیستم دې ډېر ښایسته دا نیغري دې کلیوالي جوړ کړي دي او په لرګیو پخوي. دا خو داسې حساب دی چې د ګیس خپله ذایقه ده. کمال پکې شته. کمال پکې شته په دې باندې چې د لرګو غوښه خوږه راځي. چې هر شی په لرګو باندې پوخ شي چې غوښه یې کار شي که نه ښه راځي. او لرګي خو دا ټول چې دا نغري چې دا ټول د خاورو مثال نه خټونه جوړ شوي څو ګیسي انګېټې جوړې د اوسپنې خو چې دې شی خوږ راځي. خوږ راځي ښه راځي. ته خپله دې خوړلی چې کړی دی خو په دغې په ذمهوارۍ ښه زیاتره خلک ستا کړۍ خوښوي دلته؟ ولا چې مارکو ټول هم په خوراک کې مشهوره ده. هم که روش وي که پړې دانې وي که هر شی وي مشهوره ده. دلته بیا جلا جلا هوټل لکه مثال قدیم روش مشهور دی. افسرخان روش مشهور دی. مارکو کې موږ الحمدلله بیا زموږ دکان هم مشهور دی. په ډېره غوښه وباسو او ډېر پخلی هم لرو هر وخت. نو د ورځې به څو کړیانې پخې؟ یاره د ورځې چې خدای موږ رنګاره شته به د 50 کیلو پورې هم پخوو 50 کیلو پورې د مالټو سیزن چې راشي بیا داسې چې اندازې نه خبره وتي. دکان خپل دی که استاد دی؟ نه استاد مزدورۍ 100 روپۍ ورځ درکوي؟ ورځ 1200 روپۍ راکوي. 1200 کلدارې. آفرین د ویاړ ځای دی که نه چې ته په دې سخته ګرمۍ کې ته وګوره دا زه ما باندې څومره خولې وسرالي او دې سور ورته ولاړې خو د خپل اولادونو دپاره د حلالې نفقې دپاره بلکل ولې نه حلاله نفقه ګټو خپله ستا پیسې بلکل 100% په ذمهوارۍ سره حلال دي. حلال دي بلکل. د سرو اور نه وباسو د اور نه روپۍ وباسو نو دا حلال روپۍ خامخا به حلالېږي که نه. نو که ما ته ووایې چې تا ته 1200 درکوي که نه الله دې په هېڅ مسلمان باندې بده سخته ورځ تنګه نه راولي. زه دا د اوس تحمل نشم کوی دلته یو 2 دقیقې نشم ودرېدی که نه دا اوس زړه مې چوېږي. موږ د سبې نه ودرېږو مازدیګره پورې ولاړو. الله دې درباندې ورحمي. مونځ اودس کوو پکې نو راځو خپلې ډیپټۍ له ودرېږو. مونځ اودس چې کوې بس دغه مې لګي که نه خوشحاله اوسې قربان کامیابي دې غواړو. الله دې ښه ژوند ښه زندګي درکړي. تا سره ټول خوشحاله اوسو. ډېره مننه ملتیا مو وکړه او خپرونه را سره تر وروستۍ شېبو وګورئ.
بیا هم ښه راغلاست او هرکلی دا وه د مارکو بازار د مشهور روش او پټې دانو خپرونه. هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا یوه نوې خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو پرې بهونکي څښتن تعالی رب سپارم. هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ. د سوړړې سوکاله تلفات افغانستان په هیله. لوی الله محمد د خدای په امان.